خپل طبیعت په تنهایی باندې ویژلی یمه زه یو سړي په بېروخۍ باندې ویژلی یمه ما چې د ګل په شان په زړه پورې نیولي دي څوک همهغه خلکو بېدردۍ باندې ویژلی یمه چې مې دښمن ورته په ګوته کړو په ګوته یې کړم زه خپل ولس په بېحسۍ باندې ویژلی یمه او جرم خو څه کړې چې الزام ورباندې هم نه راځي جرم خو څه کړې چې الزام ورباندې هم نه راځي هوښیار قاتل په چلکۍ باندې ویژلی یمه او ګناه مې دا وه چې په صف کې د مظلوم ولاړ وم ګناه مې دا وه چې په صف کې د مظلوم ولاړ وم زه یې په تور د غدارۍ باندې ویژلی یمه او د دې غزل مکتر ده چې منم چې مرسته د ازغو ورته حاصله نه وه منم چې مرسته د ازغو ورته حاصله نه وه شاکره ګل سم په نرمۍ باندې ویژلی یمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو کشر اتل شهزاد اورکزی د خپل پیج شعري آهنګ نه درته نیغ په نیغ مخاطب یمه. امید لرم چې روغ جوړ به او ژوند ته به تازه وي. قدرمنو کتونکو د دې پیج مقصد صرف او صرف دغه دی چې موږ سره شاعران ادیبان په دې کې ملمانه وي. نو نن په د خپل پروګرام شعري آهنګ کې زما سره ملمه دی شاکر اورکزی صاحب چې په لر او بر پښتونخوا کې ځان له یو نوم لري یو نشان لري. د زلک په نوم یو کتاب خالق هم پاتې شوی دی. راځو هغې سره یو څو خبرې هغې نه پس نه مزدار غزل او نظمونه ریکارډ کوو. قدرمنو کتونکو زموږ سره اوسیږئ. شاکر اورکزی صاحب ټول نه اول درته په خپل شعري آهنګ پروګرام کې ډېر ډېر هرکلی او ستړي مشي سلامونه وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اتل شهزاد صاحب تاسو او تاسو د پیج د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوم. زما ته مو وخت راکو زما خپل د پیج ته راوبلله ما خپلو مینوالو سره مې مخامخ کړمه او خدای مو آباد لره ښاد اوسئ بریالي اوسئ. ډیره زیاته مننه شاکر صاحب ټول ناول خو ته ډیره زیاته مننه چې دومره لنډو تنګو حالاتو کې خپل قیمتي وخت تاسو مونږ ته راوباستلو. ډیره زیاته مننه شاکر صاحب. یو څو پوښتنې به لرو هغې نه پس په مینوالو ته څه غزلې ریکارډ کوو. ټولو نه اول خو شاکر صاحب دا راته ووایه بیسک نه تاسو د کوم ځای؟ په بنیادي توګه زه اورکزو سره تعلق ساتم خو تېرو لسو کالونه زه په کوهاټ کې مشته یم او په کوهاټ کې اوسېږم. جي ډیر زبردست شاکر صاحب. بله دغه پوښتنه ډیر کتونکي دي هغې به تاسو پیژني هم مخکې هم تاسو مراکې راغلي دي خو داسې کتونکي دي چې په دې شعري آهنګ پیج پروګرام په شیشه باندې به تاسو اول ځل ګوري. نو تاسو دا شاعري د څومره وخت نه کوئ څومره موده وشوه چې تاسو دا شاعري کوئ؟ زه شاعري تقریبا چې سکول کې وم نو هغه ټایم نه زه شاعري کوم او تر دې وخته پکې 20 کاله برابرېږي نو دې مودې نه زه شاعري کوم الله پکې لګیا یم. جي یعنې 1999 نه تقریبا بالکل 99 یا 98 داسې نه زه شاعري کوم باقاعده نو تر دې دمه پکې لګیا یم. کمال خبره ده یار شاکر صاحب چې تاسو دومره موده نه شعر کوئ. او شاکر صاحب تاسو یو کتاب چاپ شوی دی د زلک په نوم باندې؟ بالکل خپله شاعري مې چې کومه ده د زلک په نوم باندې هغه چاپ ته په 2013 کې. ډېر زبردست شاکر صاحب. د شعري آهنګ ملګرو ته به څه ډالۍ کوي؟ د تاسو د کوم پیج دی شعري آهنګ او د دې مینوالو ته به زه خپل یو تازه غزل وړاندې کوم او امید لرم چې د ټولو مینوالو به خوښ شي. ډېره ښه ده شاکر صاحب. درشاده غزل مطلب ده چې زما خوښ دی نو یقین وکړه چې ښکلی به وي. چې زما خوښ دی نو یقین وکړه چې ښکلی به وي. چې زما خوښ دی نو یقین وکړه چې ښکلی به وي. چې زه یې ناز وړمه نو څومره نازولی به وي. ډېر ښه یار. چې زما خوښ دی نو باور وکړه چې ښکلی به وي. چې زه یې ناز وړمه نو څومره نازولی به وي. او شعر دی چې زه مجبورۍ او بې حسۍ کې فرق کولی شمه. زه مجبورۍ او بې حسۍ کې فرق کولی شمه چې زه یې پرېږدم لا معیاره پرېوتلی به وي. مننه چې زه مجبورۍ او بې حسۍ کې فرق کولی شمه چې زه یې پرېږدم لا معیاره پرېوتلی به وي. او بل شعر دی چې په مودا پس مې چې دا زړه نن هواګیر غوندې دی. په مودا پس مې چې دا زړه نن هواګیر غوندې دی چې بېروخي د چا عادت دی موسېدلی به وي. په مودا پس مې چې دا زړه نن هواګیر غوندې دی چې بېروخي د چا عادت دی موسېدلی به وي. او بل شعر دی چې د ګلرخ د خولې نه اورمه کیسې د شبنم. چې د ګلرخ د خولې نه اورمه کیسې د شبنم چرته ګلاب په خپلو اوښکو لمبېدلی به وي. دا شعر بیا ووایه شاکر. چې د ګلرخ د خولې نه اورمه کیسې د شبنم
چېرته ګلاب په خپل اوښکو لمبېدلی به وي. او بل شعر دی چې د غره سړی به داسې هم وي زما خیال نه کېده. د غره سړی به داسې هم وي زما خیال نه کېده. د غره سړی به داسې هم وي زما خیال نه کېده چې ستا په شان وي نو له غرونو اوړېدلی به وي. د غره سړی به د غره سړی به داسې هم وي زما خیال نه کېده چې ستا په شان وي نو له غرونو اوړېدلی به وي. او مننه جي. بل شعر دی چې د خدای نه جار شمه په دې تقسیم نه رسمه. د خدای نه جار شمه په دې تقسیم نه رسمه. د خدای نه جار شمه په دې تقسیم نه رسمه چې د چا یاد مې ویښ ساتي نو خو به ولې به وي. طرز ده چې ته د حسد په لمبو مسیزه خپل زړه او زیګر. ته د حسد په لمبو مسیزه خپل زړه او زیګر چې د شاکر د سترګو تور دی نو هغلی به وي. ډېر ښه شاکر صاحب. مننه جي. مننه شاکر صاحب نور څه ډالۍ کوه داسې لنډ خو ونه پرېږدو. مننه جي. یو بل غزل دی چې ټوټې ټوټې اندام اندام را پاسېدلی یمه. ټوټې 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 اندام اندام را پاسېدلی یمه. د خوار ولس په ننګ و نام را پاسېدلی یمه. ټوټې ټوټې اندام اندام را پاسېدلی یمه. د خوار ولس په ننګ و نام را پاسېدلی یمه. اوس تماشه کوه چې کبر د زوال خوري که نه. اوس تماشه کوه چې کبر د زوال خوري که نه. په حمایت د پښتون کام را پاسېدلی یمه. اوس تماشه کوه چې کبر د زوال خوري که نه. په حمایت د پښتون کام را پاسېدلی یمه. او شعر دی چې نه معلوم رم نو معلوم دی ولې مړ نه شمه. چې نه معلوم رم نو معلوم دی ولې مړ نه شمه. زما آغاز د ستا انجام را پاسېدلی یمه. دا شعر بیا ډالۍ. چې نه معلوم رم نو معلوم دی ولې مړ نه شمه. زما آغاز د ستا انجام را پاسېدلی یمه. او بل شعر دی د نوي نسل مستقبل خوندي کول غواړمه. د نوي نسل مستقبل خوندي کول غواړمه. نه څه لالچ نه څه انعام را پاسېدلی یمه. د نوي نسل مستقبل خوندي کول غواړمه. نه څه لالچ نه څه انعام را پاسېدلی یمه. مننه جي. او مکتر زه چې شاکره اوس یې د تیرو پنجو نه ویرېږم. شاکره اوس یې د تیرو پنجو نه ویرېږم. حاصلوم به خپل مرام را پاسېدلی یمه. مننه جي. مننه جي. مننه. شاکر صاحب ملګرو د تاسو غوښتنه بې انتهایي زیاته کړې وه نو مونږ غواړو چې بل هم کلام ملګرو ته ډالۍ. مننه جي. خدای ماباد لره. بل یو څو شعرونه دي دا به تاسو د پیج د شعري آهنګ مینوالو دپاره سپیشلی ډالۍ کماټو ته د ډالۍ وي. او امید لرم چې خدای دې وکړي چې د ټولو مینوالو دا غزل خوښ شي. ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره. ته څه خبر یې. ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره. ته څه خبر یې د جذباتو له شدته یاره. ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره. ته څه خبر یې د جذباتو له شدته یاره. او بل یو شعر د حسب حال منګي ډېره ده ګراني ډېره ده خلک وړو په سیمپل لینونو کې ولاړ وي نو هغو په پس منظر کې دا شعر دی چې ته څه خبرې چې دا خلک وریجې ولې نه خوري. ته څه خبرې چې دا خلک وریجې ولې نه خوري. ته څه خبرې په وطن کې له غربته یاره. ته څه خبرې چې دا خلک وریجې ولې نه خوري. ته څه خبرې په وطن کې له غربته یاره. او بل شعر دی چې څه تندر پرېوتو چې نکړې ساکیانه خویونه. څه تندر پرېوتو چې نکړې. څه تندر پرېوتو چې نکړې ساکیانه خویونه. څه ګلۍ وشوه چې را پرېوتې له سته یاره. ډېر ښه دی لالا ډېر ښه. څه تندر پرېوتو چې نکړې ساکیانه خویونه. څه ګلۍ وشوه چې را پرېوتې له سته یاره. او بل شعر دی ته څه خبرې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي. ته څه خبر یې. ته څه خبرې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي. او ته څه خبرې د رشتو له اهمیته یاره. ډېر ښه شعر دی. ته څه خبرې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي. ته څه خبرې د رشتو له اهمیته یاره. او بل شعر دی ته څه خبرې چې پتا پسې حال څنګه وي. ته څه خبرې چې پتا پسې حال څنګه وي. ته څه خبرې د خپل یار له طبیعته یاره. ډېر ښه دی. ته څه خبرې چې پتا پسې حال څنګه وي. ته څه خبرې د خپل یار له طبیعته یاره. او بل شعر دی چې ته څه خبرې چې د زړونو تعلق څنګه وي.
ته څه خبرې چې د زړونو تعلق څنګه وي تعلق څنګه وي ته څه خبرې چې د زړونو تعلق څنګه وي ته څه خبرې د مزاج له نزاکته یاره ته څه خبرې چې د زړونو تعلق څنګه وي ته څه خبرې د مزاج له نزاکته یاره او بل شعر دی ته څه خبرې چې زه دومره ناکام ولې کوم شهزاد صاحب ته څه خبرې چې زه دومره ناکام ولې کوم ته څه خبرې د الفت له روایته یاره ته څه خبرې چې زه دومره ناکام ولې کوم ته څه خبرې د الفت له روایته یاره او مکترز ده چې ته څه خبرې چې دا درد دی د شاکر اساسا ته څه خبرې چې دا درد دی د شاکر اساسا ته څه خبرې چې دا درد دی د شاکر اساسا ته څه خبرې د دې درد له کیفیته یاره ډیر زبردست او ډیر په زړه پورې یقینا شاکر صاحب مونږ خو ته نه مخامخ خوند واخیسته الله دې وکړي چې ټول کتونکي ته نه هم خوند واخلي شاکر صاحب په آخر کې به د شعري آهنګ په دې شیشه باندې د عام ولس ته څه پیغام ورکوي پیغام خو زما دی د شعري آهنګ د ټولو کتونکو ته خپلو پښتنو ورونو ته چې پښتون د نړۍ په مخ ډیر ښکلی قوم دی ډیر نازولی قوم دی او ډیر مینهناک قوم دی خو له بله مرغه چې د موجوده کوم صورتحال جوړ شوی دی نو د دې نه وتو دپاره پښتنو ته په خپله هڅې کول پکار دي نو هغه دپاره د دې زه یو 3 لفظونه دې ته وړاندې کوم دا زما پیغام دی چې دیو علم مینه او تعلیم محبت علم مینه محبت دا 3 څیزونه د خپل کړي انشاءالله دا خلک هم ښکلي دي د خاور هم ښکلي ده نو ژوند به د دې ښکلی ډېر زبردست ګرانو قدرمنو کتونکو دا زمونږه شاکر اورکزي صاحب چې ډیر په زړه پورې غزلې مونږ ته ریکارډ کړي امید لرو چې د ټولو کتونکو خوښ شي تر بلې مراکې پورې راکې ستاسو رور ستاسو کشر اتل شهزاد اورکزي ته اجازت دلوي الله پامان